د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن شنبه د سور د میاشتې 9مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د عامه روغتیا وزارت سرپرست د تخار ته د سفر په ترڅ کې د فرخار روغتون او لجده روغتیايي مرکز څخه لیدنه وکړه. د اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ادارو ترمنځ د مشرتابه کچې د همغږۍ ناسته ترسره شوه. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله شلوري نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویسټ انډیز په لور روانه شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست تخار ته د سفر په ترڅ کې د فرخار روغتون او لجده روغتیايي مرکز څخه لیدنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد او مل پلا به تخار ولایت د سفر په ترڅ کې د فرخار له روغتون او دغه ولسوالۍ اړوند لجده فرعي روغتیايي مرکز څخه لیدنه وکړه. سرپرست وزیر د فرخار روغتون له ټولو څانګو ناروغانو څخه د نږدې لیدنې سربیره روغتیايي کارکونکو د ناروغانو د ښې درملنې او غوره روغتیايي خدماتونو د وړاندې کېدو په موخه لازمې سپارښتنې ترسره کړې. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست دغه سفر په ترڅ کې د لجده فرعي روغتیايي مرکز کې د خدماتونو د وړاندې کېدو له لړۍ څخه د لیدنې سربیره روغتیايي کارکونکو څخه مننه وکړه او له هغه یې وغوښتل چې د ناروغانو روغتیايي ستونزو د حل او درملنې په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه دریغ ونه کړي. له بل لورې د یاد روغتیايي مرکز کارکونکو تخار ولایت ته د روغتیايي حالات ارزونې په موخه د عامه روغتیا وزارت سرپرست سفر اړین ګام وباله او ژمنه یې وکړه چې د ناروغانو روغتیايي ستونزو د رسیدو او درملنې په برخه کې بل هیڅ ډول هڅو او حقوقونو دریغ ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د عامه روغتیا وزارت سرپرست په دغه کتنه کې د فرخار ولسوالۍ د روغتون او لجده فرعي روغتیايي مرکز د مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه هم واورېدل او د حل ډاډ یې ورکړ. د اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ادارو ترمنځ د مشرتابه کچې د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د افغانستان اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ادارو ترمنځ د همغږۍ د مشرتابه کچې ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د اسلامي امارت له لوري د بهرنیو چارو د کلیو د بیا رغونې او پراختیا، اقتصاد، مالی، کورنیو چارو، عامه روغتیا، مهاجرینو او راستنیدونکو چارو، کرنې او مالداري، اوبو، انرژي، صنعت او سوداګرۍ، اطلاعات او کلتور پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت پوهنې او شهیدانو او مالینو چارو وزارتونو د ښاروالۍ د چارو انسجام ریاست، کابل ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوړپوړو استازو همدارنګه د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي مؤسسو د مسؤلینو ترڅنګ په افغانستان کې میشتو د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مسؤلینو د نړیوالو مؤسسو او د خصوصي سکتور او لوړپوړو استازو ګډون کړی. په ناسته کې په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان د خلکو پر اړتیاو او د اسلامي امارت په لومړیتوبونو په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو لوري په شویو مرستو او د راتلونکو پلانونو او د دواړو لورو ترمنځ د هوکړې او د همغږۍ د پراختیا په اړه خبرې اترې وشوې.
او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله شلوریز نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویسټ انډیز په لور روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبرپاڼه کې ویلي افغان لوبډله به تر نړیوال جام وړاندې انټیګا کې 11 ورځنی تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومرول تر بلې خبري غړي لوی العمل شاه د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.